د کابل پولی تخنیک پوهنتون د الکترومیخانیک پوهنځي محصل داسې بیلابیلې عینکې جوړې کړي چې موټروانان د سفر پر مهال له خوب او نابینا د تګ پر مهال له خنډونو ژغوري. ادیب الله ایشانزاده د کابل پولی تخنیک پوهنتون د الکترومیخانیک پوهنځي یو خلاق او نوښتګر محصل دی چې په دوامداره هڅو، زحمتونو او څېړنو سره توانېدلی چې یو مهمه اختراع ترسره کړي او هوشمن عینکې ډیزاین او اختراع کړي. ادیب الله ایشانزاده وایي د دغو عینکو لومړۍ بیلګه په ځانګړې توګه د نابینا کسانو لپاره جوړه شوې ده. د عینکې هغه مهال چې نابینا شخص له کوم خنډ سره مخ شي خبرداری ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ادیب الله ایشانزاده هستم، از ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب می باشم. محصل سمستر سوم انجینری برق در پوهنتون پلیتکنیک کابل هستم. تقریبا مدت 5 سال باشم که از جمله الارم، آبدوزگیر دروازه، کلاه آفتابی و برخی ساخت‌های دیگه می باشه. اخیراً 2 عینک هوشمند را ساختیم که در این ویدیو قرار است به شما من به معرفی بگیرم. یکی عینک هوشمند برای افراد نابیناست که یکی از سنسورها و همچنین آردینو استفاده شده و ساخته شده. در یک بخش از این بخش پاور یا منبعش است و در بخش دیگهش بخش آردینو یا مو بخش سنسورها و بخش ساوند سیستم می باشه که در اینجا ما پروگرام نویسی کرده و بعد از او استفاده میکنیم. این استفاده از این قسمی است که یک شخص نابینا زمانی که ایره در چشم خود میکنه و عینک میپوشه، در اینجا سویچ داره، سویچ آن میکنیم، در فاصله چند سانتی متر یا چندین متر که تنظیم میشه الارم میده. اگر در مقابلش کدام موانع بیاید، دیوار بیاید یا کدام انسان باشه، هر چی باشه، این در فاصله که تنظیم شده الارم میده. همداراز د دغه عینکو بله بیلګه د موټر چلوونکو لپاره جوړه شوې ده، په داسې ډول چې کله موټر چلوونکي خوب وړي شي د عینکه خبرداری ورکوي او له احتمالي پیښو څخه مخنیوی کوي. ادیب الله ایشانزاده وایي چې د څېړنو پر اساس نږدې 60% ترافیکي پیښې په نړۍ کې د موټر چلوونکو د خوبېدو له امله رامنځته کیږي. نوموړي زیاته کړه چې موټر چلوونکي کولی شي د دغو هوشمن عینکو په کارولو سره د خوبېدو مخنیوی وکړي او له دې لارې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. و همچنین یک عینک هوشمند دیگر برای درایوران ساختیم که یک عینک هوشمند به خاطر درایوران می باشه. مثل عینک دیگه یک بخش پاور یا منبعش است که بخش سنسور و دیگه مواردش منبعش تامین میکنه. بخش دیگهش بخش آردینو سنسور و همچنین سیستم ساوند می باشه که یایی را تنظیم میکنه. ما به خاطر از این عینک ساختیم که طبق تحقیقات که انجام دادیم 20 تا 40% حادثات ترافیکی در جهان ناشی از خواب آلودگی می باشه و در کشور پاکستان 28 تا 34% و در ایران 20 تا 30% حادثات ترافیکی همی به خاطر خواب رفتن راننده می باشه. ولی در کشور ما آمار دقیق مشخص نیست، اما در این اواخر ما می بینیم که حادثات ترافیکی خیلی زیاد شده و این میتونه عینک تا حدی از حادثات جلوگیری بکنه. زمان که یک راننده عینک می پوشه فقط کافی است که می سویچ آن بکنه. در حالت عادی کدام الارم نمیده، اما اگر راننده به خواب رفت الارم میده. در حالت عادی میتونه رانندگی داشته باشه، ولی زمانی که یک خواننده به این شکل به خواب رفت الارم میده و تا زمانی که چشمش باز نباشه او الارم خود ادامه میده. هدف از ساخت عینک ها این می باشه که بتانیم این عینک بعد از اینکه یک ذره تغییرات بیاریم و موانع دید راننده را دور کنه یا اینکه یک ذره سبک باشه و با رنگ های مختلف و سایز های مختلف باشه و بعد از این بتانیم تولید بکنیم و به مردم عرضه بکنیم تا بتانیم در حادثات ترافیکی ادای مسئولیت کرده باشیم. تشکر. یا د عینکې داسې ډیزاین شوي چې د چارج ساتلو وړتیا تر 3 میاشتو پورې ده او اوس هم د چارج د سیستم د ښه والي لپاره کار روان ده. د کابل پولی تخنیک پوهنتون مشرتابه دغه ارزښتناکه اختراع د هیواد د تعلیمي ټولنې لپاره لویه علمي لاسته راوړنه بولي او د دغه نوښتګر محصل له زیارونو څخه صمیمانه مننه کوي.